یو خبره زه وکړم چې ما دومره فکر نه و کړی چې دا کورونه به یعنې دومره ورانۍ به شوي چې چېرته هم دومره فکر مې نه و کړی. السلام علیکم دوستانو، موږ په لوګر د خوشي ولسوالۍ کې یو. بره په مکتب کې موږ خوراکي مواد ورکوو، لیکن لکه څنګه چې همیشه قمر بنسټ دا پلان لري چې خلکو ته بنیادي کارونو کې او ژوند یې ورته جوړ کړي. نو په همدې بنیاد موږ راغلو ډېر خفګانه ډک ځایونه ګورو چې هېڅ هم پکې نه ګوري، فقط خفګان دی. خلکو امیدونه دي چې په خاورو لاندې شوي دي، خلکو مال دی خاورو لاندې شوی، په محبت باندې یو بلوک کور جوړ کړی هغه خاورو لاندې شوی دی. نو واقعا یعنې سبحان الله فقط الله زړه ته سکون ورکړی دی، که نه هغه نه بغیر ډېر سخته ده. یعنې ته خپل ځان په دې حالت کې وګوره چې ځمکه دې په دې حالت کې وي، باغونه په دې حالت کې وي، پټي په دې حالت کې وي، کور دې په دې حالت کې وي، اولاد دې د خیمې لاندې پروت وي او امیدونه دې خاورو لاندې شي. یعنی فقط او فقط سبحان الله زړه ته تسکین ورکړی دی. یعنی الله ورته دا همت ورکړی دی چې دا مسله برداشت کړي شي، ځان باندې ویسي. لیکن الله موږ ته هم شعور راکړی دی، موږ ته هم عقل راکړی دی چې دوی حالت وګورو، د دوی ژوند وګورو او دوی سره بیرته کومک وکړو. نو زه ټول نه دا خوښ کوم چې څومره هم ستاسو وس کېږي موږ غواړو د دوی کورونه بیرته جوړ کړو. زه نه یم چې موږ 1000 کور جوړولی شو، 100 کور جوړ، څومره چې وس کېږي دا بیرته جوړو. لیکن دا یوازې نه کېږي، ټول به لاس سره یوځای کوو انشاءالله تعالی او کومک به سره کوو. او ډېر جالبه ده دغه ستاسو کومکونه په دې کورو جوړولو بیرته مصرفېږي. زموږ په حساب باندې تقریبا $2,500 یا 2,00,000 افغانۍ په یو کور باندې مصرف راځي چې عقلاً بنیادي کور دوی ته جوړ شي. که یو ورور غواړي خپل فامیل سره راټول شي، همسایګان سره راټول شي، یو کور دې جوړ کړي، او 5 کسان دې بل کور جوړ کړي، او 3 کسان نور کور جوړ کړي. خو لیکن دوی ته ټول لازم دا دی چې کورونه جوړ شي، خپل ژوند بیرته شروع کړي، اولادونه بیرته مکتبونو ته ولیږي، مساجد ته لاړ شي. دغه دوی ته ټول نه مهمه ده. نو انشاءالله خوراکي مواد ورکړل شوي دي، خیمې ورکړل شوي دي، لیکن کورونه جوړول پکار دي او موږ باید سره لاس یو ځای کړو چې کورونه جوړ کړو انشاءالله. نو لاندې لینک شته دی، ویسټرن معلومات تاسو به راښکاري چې هر څه یعنې 100 افغانۍ هم یو غټ مقدار دی، دوی ته دفتن کومک وشي. یو خبره زه وکړم چې ما دومره فکر نه و کړی چې دا کورونه به یعنې دومره ورانۍ به شوي چې چېرته هم دومره فکر مې نه و کړی. زه چې هر کور ته ځم، هر یو پټی ګورم، هر یو باغ ګورم، یو حالت کې سړی ګوري چې بیخي یعنې سړی ډېر خفه کېږي. او دا په شکم بیچاره د دې کور هر څه هغه دي وړه وریجې، یعنې دا کورونه یو هم نور د دوباره ژوند کولو نه دي. دومره ورته ویلی شم چې دا یو کور هم دوباره ژوند کولو نه دی. نو دا زموږ اسلامي او شرعي او ملي وظیفه ده چې دې ورونو خویندو ته بیرته کورونه جوړ کړو. نو زه بیا په ټول ورونو باندې اواز کوم چې موږ بودیجه انتخاب کړې ده چې $2,500 موږ یو کور ته ورکړو. دا مو ته پلان کړی دی انشاءالله. نو اوس په دې کې ته څومره کوې، 15 کسان سره یو ځای شي، دا پیسې پوره کولی شي، 15 یو ځای شي، 25 یو ځای شي، هر یو 100 ورکړي، دا پیسې پوره کړي. دومره زیات نه دي. زه په خپله په جرمني کې ژوند کوم، 100 یورو چې دي ته به ځان ته یو دفعه سودا واخلې ولاړ به شي، 15 کسه لاړ شي رسټورانټ ډوډۍ وخورئ، 100 یورو هم کېږي. لیکن دلته یې که راولېږئ د خلکو ژوند بدلېدی شي. پې د جیم فیس یې څومره دی، همداسې نور شیان حساب کړه. په یو دفعه موټر کې تیل چې 100 یورو کېږي، لیکن د دوی ژوند بېرته شروع کېږي. ورونو خویندو هر څه چې مو وس کېږي انشاءالله دوی سره باید کومک وشي. زما په فکر باندې د الله د کومک نه بغیر، زموږ کومک نه بغیر دا خلک خپل ژوند بیرته نه شروع کولی، ځکه دوی صفر نه شروع کوي. او صفر نه شروع کول بیرته سخته دی، ځکه دوی په دوبۍ کې بلډینګونه نه لري چې دانه پکې خرڅ کړي ته ځان جوړ کړي. دا محتاج دي او موږ باید سره کومک کوو انشاءالله. نو لاندې لینکونه شته دی، سکرین کې نمبر ښکاري، هر یو چې مو وس کېږي خپل وس مطابق کومک کوئ انشاءالله. الله به ستاسو مشکلات حل کړي.